بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. د نننی لیکچر موضوع بیا هم 15 میډیول دوهم لیسنس او په دغه لیکچر کې موږ زده کړو چې په ویر کلاس کې موږ څنګه ان اپریټر یعنی آی ان اپریټر څه ډول کارولی شو. دوستانو د ان اپریټر کارولو لپاره موږ ځو اس کیو ایل سرور ته یعنی اس اس ام اس ته. اس اس ام اس خو ستاسو یاده چې څه شی ده؟ اس کیو ایل سرور مینجمنټ سټوډیو. دوستانو ان اپریټر په لیست کې چې څومره نومونه ستاسو ورکړي وي، کوم عددونه ستاسو ورکړي وي، هغه سره چې ډیټا میچ شي هغه رااخلي. یعنی دلته ستاسو ګورئ دوستانو چې د ان څخه وروسته زما یو لیست ورکړی ده چې هغه لیست کې 3 نومونه شامل دي: یو کې، کاناډا او سپین. دوستانو دغه باندې خو باید تاسو پوه شئ چې مخکې ما ترې ان ولې لیکلی ده. دا ځکه چې په کنټري کالم ډیټا ټایپ چې ده هغه انور 4 ده او د سنګل کوټیشن کې مې ځکه بند کړی ده چې دا سټرینګ ده. تاسو ګورئ چې سنګل کوټیشن کې زما بند کړی ده یو کې. همدا ډول دا نور نومونه هم دا ځکه چې سټرینګ همیشه په سنګل کوټیشن کې باید بند اوسیږي او که مخکې ترې ان ولیکل شي نو انور 4 سره به ډیره مرسته وکړي. کمپایلر سره به د انور 4 په برخه کې زیاته مرسته وکړي. دوستانو زه بیا هم ورته یم چې د کسټمر ټیبل څخه هغو خلکو کسټ آی ډي، کنټیکټ نیم، کنټري کالمونو کې چې کومه ډیټا پرته ده راواخله چې هغوی کنټري چې ده یو کې، کاناډا او سپین واوسیږي. دوستانو که دغه کویریز سلیکټ کم او ایگزیکیوټ کم ستاسو به ووینئ دوستانو چې یوازې هغه خلکو په اړه معلومات راواخیستل چې هغوی کنټري یو کې، سپین، کاناډا ده. دغو درې هیوادونو څخه ورهاخوا یې هیڅ ډول ډیټا نه ده راخیستې او نه به یې راواخلي. که چیرې دوستانو دغه ستاسو عدد وي یعنی کسټ آی ډي وي یعنی کسټ آی ډي اوسیږي نو بیا په دغه صورت کې مونږ ته د سنګل کوټ یعنی ان ضرورت نشته. زه تاسو ورته ویلی شم مستقیما چې 11 زما ته راواخله، دغه زه جدا کوم په کاما په ذریعه. زه ورته وایم چې ما ته 15 آی ډي هم راواخله او 22 آی ډي ما ته هم راواخله. چیرې زه دغه ایگزیکیوټ کوم ستاسو به ووینئ چې یوازې دغه 3 آی ډي راخیستي دي، نور یو آی ډي هم نه ده راخیستې. تاسو ګورئ دوستان دلته چې یوازې 11 هغو خلکو په اړه معلومات یې راواخیستل چې کسټ آی ډي یوازې 11، 15 او 22 ده. دوستانو دغه زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع. تر بل لیکچر پورې په لوی چیغه سپارم. الله مو مل شه.